वनुअमिन बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु ला शिबह लहु वला शबीह लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व करीमना व रहमतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ फलनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तरदाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत ज़िलालिस सुयूफ़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगदवतुन औ मसाअन फ़ी सबीलिल्लाहि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि सना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। काबिल क़दर इज़्ज़तमंद मशरन अल्लाह जल्ल शानहु मुसल्लमा कामिल ईमान नसीब का।
مستاسو مخی دا اللہ دا کلامنا دا سیقول سپارے یو آیات او یو آیات دا پندلسم سپارے مستاسو مخی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مدینہ منورے تا ہجرتو او مدینہ منورہ کی اکثریت دادو یہودو نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ جل شانہو حکم کا تا بیت المقدس طرف تا منز کوا نو پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دا حکم مطابق بیت المقدس طرف تا با منز کولو لیکن دا پیغمبر علیہ السلام دا زڑت تمنا داوا چھ ما تب اللہ جل شانہو کل حکم کئی چھ بیت اللہ طرف تا مخرا وارو بیت اللہ شریف دا اول بیت رنبے کور دے پا مختز مکہ باندی چھ اللہ جل شانہو دا خلقو دا عبادت دا پارا رنبے کور روایات مختلف تھی رنبے فرشتو جوڑا کڑے و خانہ کعبہ دویم نمبر کی بیا آدم علیہ السلام جوڑا کڑے و بیا طوفان نوح کی دو نوح علیہ السلام پا طوفان کی خانہ کعبہ یا جسنگا ٹول دنیا اورانے داو سمر آبادی و تمام دنیا دو ابو تالاب کرتے دلے ہو نو دغا رنگی خانہ کعبہ اورانے شے ہوا یو روایت تا دویم دا دے چھنا بیت اللہ شریف دا فرشتو پا ذریعہ بانے اللہ اجت کرے ہو اسمان تا بارحال بیا دا طوفان نوح نرستو نوح علیہ السلام جوڑا کرا بیا ابراہیم علیہ السلام جوڑا کرا نو ابراہیم علیہ السلام دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد دے دا پیغمبر علیہ السلام نکلے نو دا پیغمبر علیہ السلام دلی تمنا داوا اللہ پاک مماتا حکم کئی جتا خانہ کعبے طرف تا مخکا لیکن اللہ جل شانہو دا یہودو دا مدینے داوی اسلام سرا دا مانوسکود دا پارا اسلام تا دا رغبت ورکود دا پارا حضور علیہ السلام تو فرمائل بیت المقدس طرف تا منز کوا نو حضور علیہ السلام با مسلمانانو با بیت المقدس طرف تا منز کولو شپارس یا اولس میاشتی بیت المقدس طرف تا منز شو بیا اللہ جل شانہو حکم راولے گا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف تا مخرا واڑا نو پدی باندی منافقانو او یہودو اعتراضو کا چدا سنگ پیغمبر دے چکل یو خواہ مخی کل بل خواہ مخی داغی اللہ جل شانہو جوابو کا چل اللہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب دادا اللہ دی نپا مشرق کے سشتا نپا مغرب کے سشتا اصل چیز دی اگر اللہ پا حکم منلو کی دی مشرق و مغرب شمال جنوب دادا اللہ دی للہ المشرق والمغرب اللہ دا پارا مشرق و مغرب دے فَأَيْنَمَا تُوَلُّ کم طرف تا جتا تو مخکوے ہر طرف تا جا مخکوے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نو آغا طرف تا دا اللہ ذات دے دا اللہ ذات دا یو طرف بانے پا یو سمت بانے دا اللہ نم دا اللہ ذات خاص نہ دے چھ کم خواہ مخی اخواہ اللہ دے زمان خبر مقصد دا دے زمان عزت مندو چھ بیت المقدس دا دا مسلمانانو رنبنے قبلہ دا دیتا ہوئی قبلہ اول دا اللہ جل شانہو پا حضرت سلیمان علیہ السلام بانے جوڑا کڑا بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام جو کڑے دی پا دیوانو بانے پا پیریانو بانے پا انسانانو بانے سورہ نمل کے واقع را دی سلیمان علیہ السلام تا اللہ فرمائل زماد یو عبادت خانہ جوڑا کڑا تعمیر دا بیت المقدس شروع دے آبادی شروع دا خبری تا سوچ کے ہوئے اسرائیل علیہ السلام را گئے وی سلیمان علیہ السلام ٹیم پورا دے وقت برابر دے دا زندگی اخیری وقت دے سلیمان علیہ السلام ورطا ہوئی و اسرائیل دا سی عجیبہ ٹیم کے رالے چھ علتا کی دا بیت المقدس تعمیر شروع دے آبادی شروع دا دلتا دوے ٹیم دے برابر دے نو دا پیریان و دا دیوان و دا انسانان دا خود ما پر نگرانے کی لگیا دی کار کئی خو گزت مر شب نو اسے نا چھ دا اللہ دا کور نمگڑے پادش دا بیت المقدس دا تعمیر نمگڑے پادشی نو اسرائیل علیہ السلام تو فرمائل دا بیت المقدس دا چا کور دے ویدہ اللہ کور دے گا ویدہ دا اللہ کور دے ویدہ کلے چھے دا اللہ کور دے نو اللہ پیشا او داغی انتظام پیشا اللہ پاک با داغی انتظام کئی نو وی خروح با سنگا لے اللہ تو فرمائے دیتا ہوا ہے چھے دا اخبال امسار آوالا او دلتا دے زن لان دے کی دا نو تب ولاڑے زبدن روح والم
آقا سی وشو سلیمان علیہ السلام دلتا امساولا گولا فرشتی تو روح واغشتا ولار پاتش یو کال کی دا بیت المقدس تعمیر برابر شو کال پس قرآن پاک وی چی دا امسا پا ویخ بانی لاندی وینو لگی دا چنجیو لگی دا امسا لری شوا سلیمان علیہ السلام را پریوتو فلما خر کلچ سلیمان علیہ السلام را پریوتو نو تبینت الجنو پیریانو تا پتو لگی دا پیریانو تا پتو لگی دا اللو کانو یعلمون الغیبہ کچر منگ پا غیب بانی پیدے پا علم غیب بانی پیدے ما لبسو فی العذاب المہین نو منگ پا دی ذلت کے وقت نو تیر کردے نو یو تدا معلوم شوا چی انبیاء علیہ السلام سرا اور پیریانو سرا علم غیب نشتا علم غیب صفت خاصہ دا اللہ دا زمان خبر مقصد دا ہے زمان عزت مندو چی بیت المقدس داڑن بے دا مسلمانانو قبل دا قبل اول دا نن بہاگا قبل اول بانے اسرائیلو قبضہ کرے دا اسرائیل دا چی کم دی یہود دا اغا خلق دی اللہ جل شانہو دا شپکم سپارے اخیری آیتوں نے کی فرمائی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم یہود دا دا مسلمانانو بدترین دشمنان دی زنیم قرآن وی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اے پیغمبر تبا اگورے دا ٹولن زیاد سخت پا مخالفت و بدشمنے کی دا ایمان والا دا پارا الیہود اگر یہودیان دی نن زمائی عزت مندو یہودو چکم دی پا فلسطین بانے پا بیت المقدس بانے اگر قبضہ کرے دا مسلمانانو کمی بیزتے دا پیغل جنکو حیاگانے اپا دی بیت المقدس کی دا یہودو دلاسا نن الحمدللہ مسلمانانو کی یو دینی جذبہ او یو دینی غیرت را اوچت شوے دی چه دا بیت المقدس دا دی اندوانو دلاسا ازادول غواری یو قیدہ تخیم یو قانون دا تخیم زمائزت مندو کلچ پا یو اسلامی ملک بانے پا یو اسلامی ملک بانے یو کافر حملوں کی آگا کافر باغی بانے قبضوں کی فلسطین مسلمانان دی او بیت المقدس دا اللہ کور دے نو پتہ کی خلقو بانے چه دا ملک کم خلق دے دا شریعت و دا قرآن و دا حدیث قانون دا تبیانو پتہ کی خلقو بانے جہاد دا کافرانو سر جہاد دا سے فرض دے سنگا چه پتا بانے پنزا وقت منز فرض دے سنگا چه پتا روجہ فرض دا سنگا چه پتا حج و زکاة فرض دے دق رنگی بیا پتہ کی مسلمانانو بانے جہاد فرض عین دے خاما خوابہ کئی کن نہ کئی ٹول ملک با گناہگاری اس کافر زورور دی کافران زورور دی مسلمانان کمزوری دی مسلمانان داوی مقابلن نشی کولے نو بیا ور سرا پا سرحد بانے پا بونڈی بانے چه کم اسلامی ملک دے بیا با باغی بانے دا آغا ملک نا با بیا گوانڈی چه کم ملک دے پا دی بانے با جہاد فرض وی دا سیزا کسنگا چه پا تا بانے منز و روجہ فرض دا کہ دا دو ملکونا دا دی کافرانو دا پارا کافیو خفا بیہا ٹک دا کدا کافی نو بیاور پسی بل ملک چکم اغیر سرا متصل با بون رہے بانے بل ملک دے بیاور پاگی جہاد فرضی کتابوں نوی دا سلسلہ کچھرے کافر زورورو کچھرے کافر طاقتورو لیکن امریکہ دا خدای دعویٰ کئی اوی طاقت ما سرے دے یہود سشے دے یہود خو اللہ قرآن کی فرمائی دا قیامت پورے شکم قانون دے اللہ قرآن کوئی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ دا قیامت پوری با پا یہود بانے ذلت وی رسوائی بھئی اینما سقفو یہود سشے دے دا یہود صداقت دے خدا سپورٹ کئی یا مغربی ممالک امریکہ و برطانیہ اگر سپورٹ کئی یعنی بنی اسرائیل جکم دے دا یو نوڑیم ندا خو علتا سپورٹر دا غیر سپورٹر جکم دے زانتا دا خدای دعویٰ کئی نو دے وقت کی زمائی عزت مندو یادو ساتے دا فلسطین او دا مسلمانان نا کچھری اگوی نہ کافی کی گی نو اگوی دا پارا دا اگوی تمام دنیا بانے بیا پا مسلمانان بانے جہاد فرض دے الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانان دا اسلامی ملکوننا افغانستان اگوی چکم دے باقیدہ اگوی سر چکم دے دا اتحاد او دا اگوی دا شاہتا دا ادھر دو دا پارا ابلو دے اجلاس کرو جہاد دا عزت مندو حضور علیہ السلام فرمائی الجنت تحتا زلال السیوف نبی علیہ السلام فرمائی وی جنت چکم دے جنت دا تور دا سور لاندے دے او حدیث پاک کے راضی حضور علیہ السلام فرمائی کرچ یہ انسان دا اللہ پلا رکی دا اللہ پلا رکی اگر تا شہادت ملوشی نمون خوئی ایرا شہید شو لیکن حضور علیہ السلام فرمائی وی دا شہید دا مرگ پا وقت کی دا تمنا کئی دا ارزو کئی اصل شہید دا غدیات ساتے زمان استاد محترم
حضرت شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ایبا یو خبر کولا وی کلم چې په قرآن کې او په حدیث کې لفظ د فی سبیل الله راغلی دی فی سبیل الله دا ټکی چې په قرآن کې په حدیث کې کم ځای کې راغلی دی د دې اصل مصداق هغه چې کم دی جهاد دی هغه د الله په لار کې شهادت دی نو دا شهید تمنا کوي ارزو کوي اللهم احیینی یا الله ما جم دے کا اللهم یا الله جز جم دے شما ثم اقتلو او بیا قتل شم دا اللہ پلا رکی ثم احیا بیا جم دے شم ثم اقتل بیا قتل شم ثم احیا بیا جم دے شم ز جم دے کیگم او مر کیگم دا شہید دا تمناوی دا ارزوی تمہاری عزت مندو بیت المقدس دا اغا مبارک زیدی چی دیتا ارض مقدس ہوئی بیت المقدس دا هغه مقام دی چې دا درې روایت دي یو روایت چې حضور علیہ السلام په حرم شریف کې د خوب او د ویخي په منځ کې نبی علیہ السلام آرام فرما دی نیم اودا نیم ویخه دا یو مسله یاد کړئ چې د انبیاء علیهم السلام خوب چې کم دی په دې باندې اودس نه ماتېږي پیغمبر فرمای حضور علیہ السلام فرمای زه چې کله مودېما نو زما سترګې پټې وي لیکن زما زړه بیدار وي نو یو روایت دا چې په حرم شریف کې نبی علیہ السلام آرام فرماو جبریل علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام معراج ته بوتلو یو روایت دا دی چې دا ام هانی رضی الله عنها په کور کې د پیغمبر صاحب رضای خور دا هغه په کور کې پیغمبر علیہ السلام تشریف فرماو او د شپې حضرت جبریل علیہ السلام راغی او د مسجد حرام نه بیت المقدس ته بوتلو بیت المقدس د دواړو بمنس کې تقریبا یو عالم چې تقریبا 1300 کیلومتر فاصله ده د حرم شریف او د بیت المقدس د شپې په لږه حصہ کې پیغمبر السلام بیت المقدس ته التکی او رسول شو او بیا تمام انبیاء علیهم السلام د آدم علیہ السلام نه راواله د حضرت عیسی علیہ السلام پورې تمام انبیاء علیهم السلام الله روح مع الجسد د بدنونو سره را پاسول او په صفونو کې کېناسته په بیت المقدس کې پیغمبر علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام تا امامت ورک دو رکعت منځ په بیت المقدس کې پیغمبر علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام شاته ودرېدل او پیغمبر علیہ السلام جبرئیل السلام د مټ ډونیو او په مصلی باندې ودرولو وی د الله محبوبا دا ټول انبیاء علیهم السلام تقاضا کوي تمنا کوي چې نبی علیہ السلام د مونږ ته یو 2 رکعت مونږ کی نو چې مونږ شو نو جبرئیل السلام ته فرمایل الله محبوبا تمام صفات باندې موصوف تمام صفات درکیو یو صفات کمیو دا واپسې کې معراج کله وشو د حضور علیہ السلام معراج کله وشو یو وادي دا او وادي نوم ران ذهن نو وته دغه وادي د چکلا پیغمبر علیہ السلام راغی نو جبرئیل علیہ السلام ته وی جبرئیل زج واپس لاړ شم او زه خلکو ته ویم چې زه معراج ته تلم د شپې په لږه حصہ کې لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى او بیا و مسمانه پورې د و مسمان نه بیا برج کم دی د حجابات کبریا پورې لاهوت او ملکوت او جبروت دا بر حجابات او یا زر حجابات دا الله ځان ته دا خبره با څوک او منی کو نه به منی جبرئیل سلام نه تاسو کوي وای دا خبره با خلق او منی کو نه به منی جبرئیل علیہ السلام ورته وی دی خبر ته وګوره جبرئیل ورته وی د الله محبوبا که څوک منی که نه منی ابوبکر به منی ابوبکر صدیق با ستا خبره زګه چې هغه صادق دی ارشتینه دی اب تمام زندگی کې چرتا دروغ نه دی ویلی بہرحال نو بیت المقدس هغه مقام دی الله رب العزت 15 سپاره کې فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى باغ دے هغه ذات چې کوم ذات بوتلو خپل بندا شپه باندې د مسجد حرام نا چرته بوتلو بیت المقدس تا مسجد اقصا دا مسجد اقصا ورته زکوي مسجد اقصا ورته وي اقصا معنا اخیری کنارا اخیری غاړه په دغه دور کې د مسجد اقصا نه اخوا د بیت المقدس نه اخوا د دنیا د اخیری سره پورې بل جماعت نو د اخیری جماعتو اقصا ورته په دی وجوي قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کی لکھی مسجد اقصا و تذکوی کم مسجد اقصا اللہ فرمائی الذی بارکنا حولہو اگا مسجد اقصا چا منگ برکت اچولے دے گیر چا پیرا
دا هغینا د بیت المقدس نا گیر چاپیرا الله رب العزت برکات چولی دی د برکتون زیدی د الله د عبادت زیدی او قبل اول دا نن په هغه قبل اول باندې اما عزت مندو هغه مسلمانانو باندې کوم حالات وشو کوم حالات په تیر شو تاسو سوشل میډیا ګوره چې باغې باندې ابل یو ماشومه چې کم دی وړه جنیوا او هغه یو اسرائیلی فوجي سره په بحث باندې دا هغه ولا سپیړه ورکولې دی به جوابونه ورکول هغه به چې کم دی الله اکبر ماشومه به الله اکبر چغې والی او هغه ظالم چې کم دی تماچه را واغشتا او ماشومه اخوا مخ او شا طرف نه پدی وګو پمنس کې ویشتا اره پرې وته د عزت مندو څومره شهیدان شو څومره باغې باندې خلکو ویني توې کړ د عزت مندو نن زمونږه مسلمانان خاموش پاتې دي یو جن الخبره تکوم یاد ساته یبل دی یو ټیچر چې کم دی یو استاد د سکول استاد کلاس تر دن شو دغه یو عبرت دی د سوشل میډیا خبره ده خو یو عبرتي خبره ده یو ماشومه د کلاس نه پاسولو وځه هغه ته ولی وته دوباره خبره نه کوم کلاس نه وځه اې د کلاس نه ویستا چې کله ویستا اخو ته ماشوم نور ماشومان نه تاسو کو و ما دې ماشوم سره خو وکړه ک بد مې وکړه ما انصاف وکړه ک بے انصافي مې وکړه ایوته بس سرجی تاسو وکړه او ورته ما بد وکړه خو تاسو زمنه ولې نکړم تاسو ماته د دې مقابله ما سره چې ولې دا ماشوم د کلاس نه ولې وباسي د قرنګي نن ته مونږ خاموش یو نن مونږ د مسلمانانو همدردی د مسلمانانو په غم باندې شرکت دا مونږه مړ خپل کار وکي پاغوي راغلی دا خدا نه خواستا الله مکا سبا په ما باندې دا حالت راغی سبا په تاسو باندې دا حالت راغی بیا به اسلامی دنیا اب ګوري تماشې بکئی او دیو بل سره نا نبی اسلام فرمایي چې تمام مسلمانان چې څومره په دنیا په هغه سر کې څومره مسلمانان دي دا ټول کا جسد واحده دا پشان د یو بدن دي ان اشتکا عینه اشتکا کله کله سترګه خوږي ټول بدن به آرامي او حضور علیہ السلام فرمایي الکفر ملت واحده کفر دا یو ملت دی کفر یو مذهب دی د اسلام د مسلمانانو خلاف دا ټول کافران خپل کې یو دي او مونږ مسلمانان خاموش پاتیو زما عزت مندو کم از کم نور څه نشو کولی میدان ته نشو تللی جهاد نشو کولی دلته ولې 2 رکعاته مونځ کولی شو دعا ولې کولی شو او د قرآن ختم ولې کولی شو درود ولې ویلی شو الله نه مدد غوښتي شو یا الله ته هغه ذاتي چې په بدر کې دي د 313 صحابو سره 314 صحابو یا الله تا ور سره مدد کړو 1000 مسلح فوجو د کافرانو یا الله نن مسلمانان مغلوب دي یا الله د کافرانو دعا ولکول شو الله د عمل توفیق راکړي الله جل شانه د مسلمانانو سره غایبانه مدد وکي او الحمدلله کوي الله مدد کوي کافران په منډه دي کافران په زرګونو په تعداد کې غټ فوجیان هغه ته مردار کړ او اسرائیل ان شاء الله العزیز دا وخت روان دي چې اسرائیل به الله پاک د مقدس مکه د دوی نوم به الله مټاوي الاسلام يعلو ولا يعلى عليه حضور علیہ السلام فرمای اسلام به غالبي په اسلام باندې به بل دین نه غالب کی الله دې اسلام ته فتح کامیابی نصیب کړي واخر دعوان الحمد لله رب العالمين اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل صعب بحرمه سيد الابرار اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم قهر على الكفار وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وخرب بنيانهم وقصر أعمارهم وشغلهم بأبدانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين.